غني ولې له خلکو بخښنه غواړي؟ د میلیونونو ډالرو تور امریکا افغانستان کې کوم نوی پلان لري؟ السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو کتونکو ستړي مه شئ. ګوښه شوی ولسمشر غني وایي خلک د ما وبخښي د پیسو وړلو تورونه بې ځایه دي. تر شاوخوا شل ورځني غیابت وروسته محمد اشرف غني یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې وکړې. د چهارشنبې په ورځ یې په خپل ټویټر باندې په یو اوږده بیان کې څو مسلې یادې کړې. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل چې میلیونونه ډالر یې له ځان سره وړي دي او همداراز یې له خلکو بخښنه غوښتې چې واکمني یې د سولې او ثبات له ټینګښت پرته پای ته ورسېده. د ویلي ملګري ملتونه یا بله هره خپلواکه اداره دې د پیسو وړلو مسله وڅېړي. غني ویلي د ده او میرمنې شتمني رسما ثبت ده او دی د ملګرو ملتونو یا بلې هرې خپلواکې ادارې لخوا په دې تړاو د هر ډول پلټنو هرکلی کوي. د افغانستان دغه ګوښه کړای شوي ولسمشر ویلي فساد داسې یوه اوبه وه چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او د ولسمشر په توګه د ده اصلي هڅه دا وه چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. خو د ویلي داسې یوه بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست په 15مه محمد اشرف غني افغانستان پرېښود لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې ګډې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د ټولنیوز ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د چهارشنبې په شپه خپره شوه همدا مسله مطرح کړه چې غني له میلیونونه ډالرو نغدو پیسو سره له هېواده ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل په هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هېواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم همداشان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دا راز وویل چې غني له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې به وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غني وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار اسانچاري کړې وه. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د آرګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د 1990 کال په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه خو زه باوري وم دا یوازینۍ لار وه چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له 6 میلیونو کسانو سره خوندي پاتې شي. ښاغلي غني له افغانستانه د وتلو په 3مه شپه د اګست په 18مه هم یو بیان ورکړی و او ویلي وو که نه وای وتلی سخته جګړه به پیل شوې وای او ډېرې وینې به تویې شوې وای. محمد اشرف غني په پروني بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څیر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان کې سوله او سوکالۍ راولي. هغه ویلي له خپلو خلکو بخښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شو رسولی. هاخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غني په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه؟ هغه یې په ځواب کې وویل زه اوس وخت علاقمند نه یم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو 10 کلونو محاسبه وکړو ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو 10 کلونو کې پیښ شوي. ښاغلي بلینکن وویل اوس نو د طالبانو کړنې څارل کیږي خو امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو ژمنو ته متعهده پاتې کیږي او په سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي لحاظ به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د اګست په 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غني له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د چارو ادارې د رئیس فضل محمود فضلي او د ملي امنیت د سلاکار نومونه پکې شامل دي له افغانستانه ووت. له هماغه راهیسې ګڼو افغانانو ښاغلی غني د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې یې ورته کړې خو یو شمېر نورو افغانانو بیا د هغه کارونه ستایلي هم دي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو هیله ده چې راپور به مو اورېدلی وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.